امام رضا علیه السلام نه در روایت دی امام وی من قال فی کل یوم من شعبان هر ورځ شعبان کې چا څه وویلو څه شی ویلو ور څو ویلو دا دې خبرې من قال فی کل یوم من شعبان 70 مرة اویا ځلې څه شی ویلو استغفر الله واسأله التوبه دا کلمه زه طلب مغفرت کوم پروردگار عالم نه مغفرت غواړم اور د توبې سوال کوم دا چا وکړو امام رضا علیه السلام هر ورځ امام رضا علیه السلام پروردگار دی ته درې اثر دی دنیا کې اور آخرت کې لوی عطا کوي مشابان یعنی شعبه یعنی دروازې یعنی حصے د رحمت حصے د برکات حصے یوه حصہ یوه دروازه غا د صدقې شوله دویمه دروازه غا د استغفار شوله اوس دغه کوم استغفار دی د غ چا وکه غ دروازې څه دي ګوره رحمت دروازو کې د رحمت دروازې انسان حیران شي روژې کې د کله پیله دغه اونګې وکتلی شي پروردګار علم د جهنم دروازې بند کړي آرډر حکم د بهشت ټولې دروازې کولو شي دا دروازې مو ځان باندې خپله د شعبان میاشتې نه خلاصوی شو یوه څه دی هغه د استغفار دروازه دی امام رضا علیه السلام درې فایدې دي یو كتب الله له براءة من النار حسن ضمانت گارنٹی جهنم اور نه نجات كتب الله مکتوب لیکل شوی لیکل درکوي براءت ازادي من النار جهنم اور نه روژې کې مو څه یو خالصنا من النار یا رب ای کاش وخت وې څه مو د درو میاشتو ارتباط به گفتگو کړی وې څه مو غځي کې کومې خبرې کوونکې دي سبحانك یا لا اله الا انت خالصنا من النار یا رب الغوث خالصنا من النار مو ته پروردګاره د شب قدر شپې هغه کلمات بار یو څه د پر خالصنا من خدای مو ته د جهنم اور نه نجات راکړي مونږ حقدار یو مونږ ګناهانی کړی دي خو ته مونږ ته خلاصې راکړي اما مو هیڅ نه مو یو بله خبره کوونکي دي مو دې دنیا کې جهنم کې یو هی خو هسې بېله بیستی مو دې دنیا کې زه سوال کوم هغه کس څنګه حسد بیماری کې مبتلا دغه جهنم کې د سیځي اوس هغه څنګه تکبر بیماری کې دی هغه څنګه خودبینی عجب څوره رذایل دي کوم دا ټول جهنم دی خالصنا من النار یا رب دې جهنمونو نه نجات راکړه رب ټکه استعمال کړی دی یا الله نه دی رب تربیت دی کله چوک د چا تربیت کی کوم هغه متعلق د زړه سیځي هغه سره هغه عشق دی هغه سره محبت دی که هغه غلط لیارې باندې څي کوي حسد بغض تکبر نن کورونو کې جهنمونه جوړ دي مو بسته دی مو دای څه مو څه وکړو کور نه بهشت جوړ کړو راشو استغفار وکړو یعنی څه استغفار څه دی استغفار یعنی دا پروردګاره مو بیګا پرې کوم څه کړي وکړو مو قبر کې دفن کو مو باندې واجب دی د دفن کونه نه کې دا څه مو هغه قبر کې څه گذشته دی غروبسو مو توبه کو مو غلط لړو نن مو شعبان میاشت نه شروع وکا د تا د رحمت دروازې کومې دي یا صدقه دی تا د رحمت یا دروازې دی غا استغفار دی خو به استغفار کو استغفار یو اعمال دی ټکی نه معنی دی ګوره عمل دی صرف یو ورد نه دی آفرین یو کس امیر المؤمنین مخکې ویلو استغفر الله ربي واتوب الیه مولا ورته ویلو څه تا باندې مور وژړه عجیب تا باندې منهج البلاغه کې استغفار یې ویلو تا باندې مور وژړه تا پاته شته مولا په افسوس وکړو عمل استغفار څه شي شپږ مرحله امام د استغفار بیانې هغه پسې وروسته وي څه دغه استغفار د درجة العلیین عمل دی یعنی څه گذشته سابقه پښیمان لذا پهله کومه دروازه بیان شوله استغفار والا غدای څه كتب الله له براءة من النار
پروردګار عالم دی انسان ته د جهنم نه د ازادي ګارنټي ورکي د شعبان میاشتې نه مو شروع کړو انشاءالله العزیز ته دا څه کله د روژې میاشتې دسترخوان به چینو هغه کوم غذا ټیکالې او هغه ملکوتی غذاوانې دي د روح هغه بیا بهترې طریقې سره واخلو